دوستم غواړي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دوستم ویلي طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي دوستم، له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نشو ورکولی، دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. باید د افغانستان ملي مقاومت عالي شورا سره کیني او خبرې پیل کړي. دوستم ادعا کړې چې طالبان د توکمیزو لږیو کې حقونه تر پښو لاندې کوي او په خبره یې غواړي ټول له یو شان حقونو برخمن واوسي. خو طالبان ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو توکمنو ته حق ورکړی دی. په داسې حال کې چې تر اوسه طالبان د افغانستان له کومې سیاسي لوري او یا ډلې سره خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې، نو که طالبان له دوی سره هم له خبرو انکار وکړي نو بیا. ښاغلی دوستم، د دې پوښتنې په ځواب کې وایي ما مخکې وویل چې خبرو ته چمتو یو او دوی باید صادقانه او په اخلاص مذاکرات پیل کړي. خو که په همدې ډول خپلې تګلارې ته دوام ورکړي، په زور د افغانستان واک په خپل لاس کې ساتي او نور نه پکې شاملوي، نو دوی به د خبرو فرصت او افغانستان دواړه له لاسه ورکړي. دی وایي څه چې شوي هغه شوي، خو د اوس لپاره ښه ده چې په راتلونکي فکر وشي، افغانستان د خبرو له لارې له روان کړکېچه وویستل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا، ښې چارې.